د ننګرهار روداتو ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکو د تورخم جلال آباد لویې لارې په دوسرکي سیمه کې د اعتراض په ډول د څو ساعتونو لپاره د تورخم جلال آباد لویه لار د ترافیکو پر مخ وتړله. اعتراض کوونکو یا د لار په دې موخه وتړله چې په وینا یې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دوی 2 کسان ولسي وګړي وژلي دي. دغه حکومت زمونږ ځان نماینده حسابوي، خو دغه حکومت چې کومې لوبې شروع کړي دي فکر کوم چې هیڅ ډله ټپله دغه کارونه اوس نه کوي. هدفي وجنې د همدغه حکومت پلان دی. په ولسونو کې ارت مرض زمونږ همدغه محلي حکومتونه اچولی دی. د دې چې موږ پښتنه زمونږ نه شوي او موضوع سپینې ته رسېدلې نه وي، موږ به دغه لارون دغه جلوس دغه سړک به بند وي. موږ اوس تصمیم ګیري همدا ده چې موږ د خیره لاړ شو او عمومي سړکونه ټول بند کړو. موږ په یو نوه دا سپین مړي نه ښخوو، هغې پورې نه ښخوو چې څو موږ له دا کتلین په لاس نه راکول شوي. د دیکان وسله دغه چې دی اسناد بیلچه او لاټیان دی ورسره دی. د حکومت دغه چې دی دریشي ده، د دې حکومت په دریشۍ کې خلک راځي غلاګانې کوي. حکومت اوسه پورې دا ونیول. اعتراض کوونکو وژل شوي 2 کسان هم د اعتراض ځای ته راوړي وو او ویل چې وژل شوي کسان د اوبو وارګري دي او یا د ځواکونو هغه مهال وژلي چې د حصار شاهي سیمه کې د یو کس لپاره د 300 افغانیو په مزدورۍ کروندې اوبه کولې. دوی له حکومته د وژل شوو کسانو د عاملینو د نیولو او د ورته خپلسرو عملیاتو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغه یو 2 کسان چې شهیدان دي، دا د بیګاتو په مزدورۍ په 300 افغانۍ دي د اوبو نیولې وې او د کلي په مخ کې د جومات مخ سره ایثار کړي دي. والیم دی اول ولا ویل چې موږ اوبه نیولې، چغې ټول کلي اورېدلې، ټول ولس یې چغې اورېدلې، بیلچې ورسره دي، اوس هم ورسره دغه په دا مې ورونه دي، یو مې ورور دی، یو مې خوری دی. موږ ډېر غریب کار یو بیګام په 2.5 روپۍ په 2.5 روپۍ زبری خدای دا په تلي په مزدورۍ اوبه دغه ورونه چې کوم نن شهیدان شوي دي دغه خلک موږ ته په لاس کې راکول شي، که را نه کول شي ولسوالي دې ټوله کړي. بلخوا د روداتو ولسوال سید علي اکبر ساده د یادې پیښې په تړاو له خبرو کولو بیا ډډه او ناخبري وښوده، خو د 02 کې دي ځانګړو ځواکونو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړي ځواک 02 کې دي د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ کمبړو سیمه کې ځانګړي شپني عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د داعش ډلې مین جوړونکي په ګډون 2 تنه ژوندي نیولي او 2 یې وژلي دي. که څه هم وژل شوي کسان د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکي ولسي وګړي او غریب کاره دهقانان بولي، خو د 02 کې دي ځانګړي ځواکونه دا هم لیکي چې یا د وژل شوو 2 کسانو له سیمې د دوی د بیرته راتګ پر مهال په سړک کې ماینونه ځای پر ځای کول چې د دوی تر برید لاندې راغله او ویې وژل.